بسم الله الرحمن الرحيم. عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب بیان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې بعض احادیث تیر شوي دي، بعض نور پاتې دي په دې باب کې. نن حدیث د چا راوړي؟ د نعمان بن بشیر راوړي. هغه نقل کوي د نبی علیه الصلاة والسلام نه، وی قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم. مثال مثل القائم، مثال دغه قائم فی حدود الله، د الله په حدود کې د دې نه مراد ودرېدل دي د الله په حدود کې، یعنی عمل کول دي په هغې باندې. یعنی یو کس دی د الله په حدود باندې د الله په احکاماتو باندې عمل کوي. والواقع فيها، او بل کس واقع دی په د حدود د الله کې، مثلا نافرمانی کوي. وی د دې مثال داسې دی کمثل قوم، پشانت د مثال د یو قوم د استهمو علی سفینه، چې دوی خسنه واچوي، قراکشي وکړي، علی سفینه په باره د چا کې د یوې کشتۍ کې. فصار بعضهم اعلاها و بعضهم اسفلها، یعنی یوه کشتۍ ده په دې کې لاندې کسان دي او په دې کې پورتنۍ حصه ده. نو دی خسنه واچوي، قرکشي وکړي، نو بعضو ته لاندې حصه د کشتۍ ورسیږي او بعضو ته پورتنۍ حصه د کشتۍ ورسیږي. مثلا د کشتۍ ژوره وي کنه، نو دوه طبقې وي په دې کې. وکان الذي فی اسفلها، او وی هغه کسان چې د دې په لاندې حصه کې دي، اذا استقوا، کله چې دوی اوبه راخلي، من الماء د اوبو نه، یعنی کله چې دوی اوبه طلب کوي من الماء د اوبو نه، مروا علی من فوقهم، دوی ورتیریږي په هغه چا باندې چې د دوی نه پورته دي، یعنی د لاندې نه را پورته شي او په دې پورتنیو کسان د باندې ورتیر شي او اوبه راخلي. نو فقالو دی وویل: لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا، که چیرته موږ وشکوو فی نصیبنا په خپله حصه کې خرقا شکول، یعنی د خپله حصه چې موږ پکې یو د دې کشتۍ نه دا وشکوو. ولم نؤذ من فوقنا، او موږ ضرر ورنه کړو هغه چاته چې زموږ نه پورته دي. هره ورځ موږ اوبه راخلو، په دې پورته کسانو ورتېرېږو، نو هغوی زموږ د وجې نه څه کېږي؟ تکلیف کېږي. نو موږ به راولګېږو، د کشتۍ به سوری کړو، نو لنډې به اوبه راخلو. فإن ترکوهم وما ارادوا هلکو جمیعا، فإن ترکوهم که چیرته پرېږدي د پورتني خلک، لاندینی خلک، وما ارادو، هغه چې دوی اراده کړي د هلکو جمیعا، نو دا ټول پورتني او لاندینی به څه شي؟ هلاک بشي. یعنی لاندینی خلک راولګېږي، سوری وکړي په دې کشتۍ کې، او پورتني خلک دوی لره منع نه کړي، وي ځه دوی به خپل کار کوي، موږ به خپل کار کوو، لکه اوس دغسې حالت. نو څه به شي؟ وی هلاکو جمیعا، نو ټول به هلاک شي، لاندینی کسان بم هلاک شي، پورتنی بم هلاک شي. و ان اخذوا علی ایدیهم، که چیرته دوی ونیسي لاسونه د لاندینی کسانو او پرې نږدي چاته سوري کولو د کشتۍ ته، نجو و نجو، دوی بم بچي هغوی بم بچي، جمیعا ټول. دلته نبی علیه الصلاة والسلام یو ښایسته مثال ورکړی دی. مثال د چا ورکړی؟ د کشتۍ ورکړی دی. په دې کشتۍ کې دوه قسمه خلک دي، لاندې او پورته. نو د لاندینی خلک اراده وکړي سوري کول، او پورتني خلک پرې نږدي، نو دوی به بچ. او که دې پورتنیو کسانو د لاندینیو کسانو لاس ونه نیوله، ویې ویله چې دوی به خپل کار کوي، نو څه به شي؟ نو دواړه به هلاک شي. نو دغسې مثال د چا دی؟ دغسې مثال د هغه سړي دی چې د الله په حدودو باندې عمل کوي، او نور داسې کسان دي چې د الله په حدودو باندې عمل نه کوي. د څوک چې د الله په حدود باندې عمل کوي
دوی منع نه کړي چا لره هغه کسانو لره چې هغوی د الله په حدود عمل نه کوي. څنګه ووایي لکه یو متل دی عیسی بدین خود او موسی بدین خود، داسې ووایي چې زه دوی بخپل کار موږ بخپل کار کوو، نو کله چې عذاب راځي نو عذاب په ټولو باندې راځي. د دې وجه نه یو اثر په الجواب الکافي کې ابن قیم رحمه الله راوړی دی. وی یو ځل الله رب العالمین ملک ته ورته ویلی چې د پلانکای کلی دا چپه کړه هلاک یې کړه، دا یو اثر دی. نو دا ملائک چې لاړلو په هغه کلي کې ګوري چې یو انسان د ډېر عبادت کوي، نو دا ملائک بیرته لاړ الله ته ورته ویلی چې بدې کې خو یو عابد د عبادتونه کوي، او دا کله زه څنګه چپه کړم بدې کې خو عابد شته موجود دی، عبادت والا موجود دی. الله رب العالمین ورته وفرمایل چې د عابد سرای چپه کړه. ولې وی ځکه وی چې دا یوه ورځ داسې رانغله چې د دې زما په باره کې تندی تریش کړی وي، تندی دې تریو کړی وي، یعنې خفه شوی دی وي پې. دا حدیث او دغه اثر دا دلالت په دې باندې کوي کله چې بیا عذاب راځي نو بیا به عذاب په ټولو باندې راځي. د دې وجې نه موږ ته دا حدیث دا راښیي چې موږ په جامعه کې په کور کې په کلي کې یو ناروا وینو، نو باید دا ناروا موږ او تاسو تر حده د امکانه یعنی تر خپل استطاعته پورې چې مخکې حدیثو کې هغه تیر شوله یا په خولې ویلو سره یا په لاس بندولو سره یا په زړه کې په بد ایښولو سره دا منع کړو. او که چیرته موږ د دریو کارونه یو کار ونه کړو نو دغه مثال به وي چې کله عذاب راځي نو بیا به ټول پکې هلاکیږو. نو په خپل ګاونډ کې په خپل کلي کې چې هر قسمه ګناه وه، که دا ګناه غټه وه، که شرک و، که بدعت و، که ګناه کبیره وه، که دارنګه ګناه صغیره وه، دا باید موږ تاسو منع کړو. که په کور کې خپل بچی وي هغه ګیره خروي هغې ته باید ووایو ګیره لنډې وي، او که نور نشو کولی په دې زړه کې خو ورسره څه شو بغض ورسره پیدا کړو د زوی سره، هغې ته خو به بچی ونه وایو. دارنګه یو انسان دی هغه په بدعاتو کې اخته دی، هغې ته ویلی چې بدعاتو نه ځان وسات. یو سړی دی مثلا د هغې پلار جامې ته نه راځي، هغې ته باید دا وویلی شي چې پلار جامې ته لاړ شي، دا ګوره ګناه ده، موږ هم په دې ګناه کې درسره اخته کیږو. یو کس دی پلار په خیانت کې واقع دی، دکاندارۍ کې یا نور د دنیا په کاروبار کې خیانت کوي، دروغ وایي، وعده خلافي کوي، نو دوی ته هم سړی ویلی شي چې ګوره د خیانت مه کوه، دا سبب د عذاب دی. دارنګه یو بچی دی په سر کې خطونه ایستلي دي، د انګریزي کټنګ یې جوړ کړی دی او پلار یې د لاس نه نیولی دی او حمام ته یې بوځي او ورته ووایه چې د خطونه پکې ووهه، نو دا څومره ګناهګار دی. نه که زوی داسې کار کړی او باید بیرته ولېږلی شي چې دا کار دی غلط کړی دی. موږ مغه زوی ته لاس را نیولی ورته خوشحاله و چې زوی مې ډېر ښه ښکاره کېږي او ډېر سر او ویښتان یې ډېر داسې ښایسته جوړ کړي دي، دا څومره لویه ګناه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف ویښتان جوړول، موږ بیا مغه زمنو ته او د بچي او ترحم په باندې کوو او یو ښه آواز ور باندې کوو او په دې زړه کې بغض ورسره نه لرو، نو که په زړه کې هم بغض ورسره ونه لرلو نو موږ به په دې ګناه کې ورسره شریک وو. لکه دا به انشاءالله په سباني درس کې راشي. دارنګه مثلا په کور کې نور داسې ګناهونه کې په کلي کې کېږي، په ګاونډ کې کېږي، دا باید موږ تاسو منع کړو. او یا که نور نه وي په دې زړه کې خو د دغه کسان نه نفرت ولرو او په دې ګناه باندې خفه شو. او که چیرته دغه یو عمل په موږ کې نه وي نو بیا کله عذاب راځي نو بیا به ټول انسانان په دې کې هلاکي. د دې وجې نه دغه موضوع موږ په د جمعې په لمانځه کې د جمعې په خطبه کې هم دا شروع کړې ده. ګناهونه کوم ګناهونه؟ هغه ګناهونه چې موږ تاسو اوس په هغې کې واقع یو یا زموږ مسلمانان ورونه به کې واقع دي، د دې لپاره چې موږ منع شو د ګناهونو نه او دغه ګناهونه سبب د عذاب دی او دغه هغه عذاب سبب دی چې هغه عمومي عذاب دی چې کله راځي بیا به ټولو باندې راځي، بیا به زموږ د عبادتونه موږ ته فایده نه راکوي
او نه به دا لمونځونه موږ ته هغه راکوي، نه به دا روژې موږ ته فایده راکوي. ډېر کرته یو انسان به عبادتونه کوي، روژې به نیسي، لیکن په منکر باندې به نه وي خفه، نه به منکر رد کوي، ناروا به نه رد کوي. نو چې کله بیا عذاب راځي نو عذاب بیا په ټولو باندې راځي، په دې عبادتونو باندې بیا کار نه کیږي. دې وجه نه عبدالله بن عباس هم داسې خبره ذکر کړې ده چې د انسان د خپلو روژو لمنځونو باندې نه دوږي تر څو پورې چې په هغې کې محبت د الله دپاره او بغض د الله دپاره نه وي. نو دا حدیث موږ ته د الله دپاره بغض راښیي، د الله دپاره قهر راښیي، د الله دپاره غیرت راښیي چې موږ تاسو د الله دپاره لږ غوندې غیرت وکړو. نو الله رب العالمین دې موږ ته د الله د دین دپاره غیرت راوښیي، والله د توفیق دې د غیرت راکړي چې په ګناه باندې خفه شو او خپل ماتح دې د ګناهونو نه بچ کړو. وبالله تعالی التوفیق.